अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह ताला अरहमुर राहिमीन देर ज़्याद रहम कऊनकी दी द रहम सहसा मामूली गुंद हिस्सा अल्लाह दे मखलूक के तकसीम करे दा और डेर लो या ब्रखा द खपल रहम अल्लाह जान सरा सातले दा द अल्लाह हर यो सिफत कामिल और मुकम्मल ले अल्लाह अज़मक व आसमानों पैदा करी दी अर्श और कुर्सी लौह और कलम पैदा करी दी लौह महफूज द अल्लाह द कुदरत यो लो या तख्ते दा और पदर तख्ते बांधे अल्लाह लिकल करी दी। हदीस मुबारक की रागज़ी कि अल्लाह लिखली दी कि इन्न रहमती गलबत अला गज़बी ज़मा रहमत गालिब दे पगज़ब ज़मा द अल्लाह गुस्सा और गज़बम डेर कामिल ली और रहमतम गालिब दे खो रहमत डेर दे और गालिब दे द गज़ब न दगद अल्लाह मेहरबानी दा च दा गुस्से ने रहम ज़ियाद दे गालिब दे पदग़ रहम बांधे दा टोल मखलूक पैदा क और दुई द पारे हर किस्म ज़रूरियात इंतज़ाम उक द अल्लाह द रहमत खजाने दुमरा फराख दी दा तमाम मखलूक द अवल न तर आखिरा दा तमाम मखलूक रा जमशी व द दुई च सोमरा जरूरियात दी टोल द अल्लाह न उगवाड़ी और अल्लाह दे टोल अल्लाह दा टोल टोल जरूरियात पूरा की न द अल्लाह प खजानों के जरबर कमे बरानिशी कमे पके नाराजी द खलासे दलो ख्वाड़ो सवाल निश्ता कम बनशी दा अल्लाह खजाने नदा दा अल्लाह रहम दे च दा तुमरा फराख लोय लोय जखीरे न दे मखलूक द पारा अल्लाह पैदा करी दी सहद और अंदाजे नर मालूम बेहदा मेहरबान
نو داسې یو معمولي غوندې حصې د ټول مخلوق کې تقسیم کړله د رحم. د دې میندو په زړونو کې یو حصه الله ور اچولې ده د رحم. نو د خپلو بچو سره مینه ده. پیغمبر علیه السلام یو ځای کې تشریف فرما او یو ملګری راغی او شړی د ځان نه تو کړی و څادر، او د څادر په پلو کې څه پټ کړي وو. چې پیغمبر علیه السلام ته راورسېد نو ورته حکم وکړ د څادر پلو کې څه دي ښکاره کړه. نو هغه ویې داسې دی ځنګل طرف ته ورغلی وم د ونو طرف ته، نو هلته د مرغۍ د بچو اواز مې واورېده. چې ورغلم نو په جاله کې بچي وو، نو بچي مې راونیول د څادر کې مې راواچول. وی د دې بچو مور راله او د پاسه د دې خپلو بچو د پاسه یې وزرې ویړې کړې، بس کېناسته. بچي خپله زما د جولۍ نه تښتېدی نه شي، وزرې نشته دی، د الوتو نه دي، نو هغه غتلی نه شي، او د مور یې ښکلې وزرې دي خو هغه الوځي نه. پس په بچو د پاسه وزرې ویړې کړې نه پاسي. نو پیغمبر علیه السلام ورته حکم وکړ چې دا مرغۍ او دا بچي دواړه خپل جالې ته واپس کا. بیا ملګرو ته وفرمایل وی تاسو د دې مرغۍ په دې خپلو بچو دا رحم ولیده؟ دا مرغۍ په دې خپلو بچو څومره مهربانه ده. د دې نه ډېر ډېر زیات الله مهربانه دی په دې خپلو بندیانو باندې. نو دا مرغۍ په دې پوهېږي چې دا سړی ما رانیسي نو لالۍ به مې خوري به مې په اور به مې پخوي او خوري به مې روته به مې کي، یا به مې وساتي په پنجره کې به مې واچي نو دا ګلو هوا او فضا نه به مې بند کي. دا ټول غمونه ویني، او د بچو هغه مینه دومره غالبه ده چې دا ارسې ته ایر کړو د بچو د پاسه وزرې ویلې کړي. د خپلې مور د خپلو بچو سره مینه زیاتوي. دا د الله د رحم معمولی غوندې حصه ټول مخلوق کې تقسیم ده. داود علیه السلام پیغمبر و بادشاہ مو، د ملک او د قوم مسئلې براتلې او هغه به د شریعت مطابق فیصلې کولې. یو ځل ورله دوه زنانه راغللې داود علیه السلام ته خپله مقدمه پیش کړه. دواړه زنانه بیان کوي چې من ځنګل ته لاړو، د یوې سره خپل ماشوم زوی دی او د بلې سره خپل ماشوم زوی دی. ماشومان یې په ځمکه باندې په څادر اچولي دي او دې کې شرمخ راغی او یو ماشوم یې وتښتو. دوی خپل کوشش وکړو خو بچ یې نه کړی شو، شرمخ وتښتېد او ځان سره یې ماشوم یوړو ویې خوړو. او دا پاتې ماشوم دا یو زنانه وی دا زما بچی دی، دا بله زنانه وی زما بچی دی. د دواړو بیانونه داود علیه السلام واغشتل او بیا حکم وکړ چې دا د یوې زنانه بچی دی وغې له ورکړه. بله زنانه محرومه شوې ستا بچی شرمخ وړلی دی او دا د دې له ورکړه. په شریعت کې دعوا او جواب دعوا او داغه قضا او فیصله زمونږ شریعت کې دا مسله چې کوم بنده دعوه کوي نه به دوه ګواهان پیش کړي. که دوه ګواهانو د شریعت د قانون مطابق شهادت وکړه نو د مدعي په حق کې به فیصله وشي. که مدعي سره دوه ګواهان نو یا ګواهان وو خو ګواهي د شریعت مطابق نه رد شوله
نو مدعا علیه اغله قسم دی که مدعی قسم ورکی نو وربکی لکه هغه قسم اخوړه چې ستا په ما حق نشته نو بس نشته دی که هغه د قسم نه انکار وکړه نو د مدعی حق پې ثابتېږي البینة للمدعی والیمین علی من انکر حدیث مبارک دی پیغمبر علیہ السلام ته به مقدمې راتلې یو ځل پیغمبر علیہ السلام دو مقدمه بازو ته مدعی مداله ته وفرمایل چې زه انسان یم او تاسو به ما ته بیانونه وکئ یو کس به د خولې نه چالاک وي فصاحت و بلاغت سره به هغه خپل بیان کولی شي او بل به د بیان نه عاجز وي شر ظاهر ګوري زه به د یو کس په چالاکۍ خطا شم او د هغه په حق کې به فیصله وکړم خو حقیقت الله ته معلوم دی د فریقینو ته معلوم دی که چېرې زه د چا په حق کې فیصله وکړم او حقیقت کې زه د هغه په چالاکۍ تیر وتم نو زما دا فیصله ورله حلالولی نشي ورله د پیغمبر علیه السلام فیصله حلالولی نشي نو پردی حق به نه خوري کله کله یو سړی چالاکي وکړي او فیصله کوونکی د هغه په چالاکۍ خطا شي نو ګورې زما فیصله د الله حلالولی نشي هر چا ته خپل حق معلوم وي نو مدعی که په خپله دعوه کې دروغجن وي صادق نی نو دی چالاکي نه کوي دارنګ که مدعی خطا وي نو هغه په پړن خلي نه چې په ما حق نشته و دې مني دنیا ختمېدونکې ده او د دنیا ګټه او تاوان او قدر عزت او شرم او عزت هر څه ټول ختمېدونکي دي آخرت کې بیا نه ختمېږي نو داود علیه السلام د دې دوو ښځو بیان واغشته او د یوې په باره کې فیصله وکړه د هغې هغه بیان ورته مناسب ښکاره شو او دا بله به چالاکه نه وه نو د هغې بیان پوره ونه شو نو دا ماشوم یې یوې له ورکړه چې د دربار نه وتل نو دغه وخت کې سلیمان علیه السلام مخې له ورغی څه چل دی وایي دغه شانتې موږ ځنګل ته تللي وو بچي را سره و شرمخ راغی یو ماشوم یې یوړه دا پاتې ماشوم دا وایي زما دی او زه وایم زما دی داود علیه السلام له لاړو نو د دې یوې په باره کې فیصله وکړه د بلې باره کې نه وی تاسو راځئ زه بابا له ورځم دې مسله باندې نظر ثانی کوو دوباره خبرې کوو نو د داود علیه السلام په مخ کې سلیمان علیه السلام خبره بیا دوباره کړله د دواړو بیانونه یې واغشتل او د هغې نه پس د فیصله وکړه چې بیانونه خو دواړه یو شانتې دي نو چې کله بیانونه یو شانتې شي نو په نیمه فیصله کېږي وی دا توره راکې چې دا ماشوم نیم کم نو نیم د یوې ښځې شو نیم د بلې ښځې شو نیم ماشوم د یوې او نیم د بلې چې د کمې په باره کې داود علیه السلام فیصله کړو چې دا زوی د دې شو هغې وی ډېره ښه ده نیم زما او نیم د دی د چا په باره کې چې فیصله نه ده شوې هغې چغې کوي دا ماشوم زما نه دی زما نه دی دا د دې بلې دی روغې دی له ورکې زما نه دی وی سلیمان علیه السلام هغه ماشوم واغشته او دا کمې وی چې زما نه دی او دې بلې له ورکه او مغې له ورکه داود علیه السلام تپوس کوي بچی او څنګه فیصله کې وی د دې یوې نه خو بچی شرمخ اوړی دی د هغې هغه خو مړ دی او د دې بلې دا نیمېږي په توره باندې نو دا یو وایي چې د خیر دی نیمې د هغې هغه خو مړ دی خو د دې دا وجني نو دا د دې نه دی که د دې و نو د خپلې مور رحم دومره زیات دی چې په دې بچي د ټوله دنیا کې د بل چا دومره رحم بني لکه د خپلې مور نو دا کوم وایي چې نه وجنمه دا زما نه دی دا د دې دی د دې پې رحم دی مرګ ته نه کېږي نو د مور په زړه کې الله پاک د رحم یو حصه یې ښې د معمولي غوندې حصه مور د خپل بچي د بچاوي دپاره خپل ځان به مرګ ته مخکې کي او بچی بچ کوي که په یو کور کې اور لګېدلی وي لمبې وي او نږدې څوک ورتلی نشي
د لرې نه ورته اوبه ورچوي او په کمره کې ماشوم زانګو کې پروت دی پاتې شوی دی د ور په مخ کې لمبې دي دې لمبو کې به څوک ورشي هېڅوک هم نه ورځي مور له خدای دومره زړه ورکړی چې دې لمبو کې به دننه ورننوځي که په خپله پکې وسوځېد او مړه شو نو هم دې مړه شي خو دا به دننه ننوځي هغه ماشوم به د زانګو نه راخلي دا بیا راوباسي بل څوک دومره زړه نشي کولی دا دومره زړورتیا په دې کې د څه ده هغه معمولي غوندې حصه د رحم چې الله د مور په زړه کې ایښې ده هغه رحم چې دی نو تقاضا کوي چې دې لمبو کې ورشه شاید چې ماشوم بچ شي دې ته نه ګوري چې زه به وسوځم زه به پکې مړه شم نو د مور په زړه کې رحم زیات دی مور له غوسه هم ورځي کله کله خیریم شروع کړي چې پلار دې راشي ورته به ویم او قرآن باندې لاس کې دې ویډه وي دا قرآن مې دې وي چې ویم به ال به ورته ویم او چې کله پلار راشي او دا ورته ال وي او پې راباندې کړي یو ډب دې ورکړي نه چې همدا مور ورمخکې شي وایي بچی دې راله مړ کړه نو یو څو ډبه پکې دا هم وخوري خو بچی ته دقه مور بیا خلاصوي غوسه هم ورځي خو د خلاصولو کوشش یې کوي یو صحابي بیمارو مرګرو پیغمبر علیه السلام ته خبر ورکړ فلانې بیمار دی تکلیف دی ورته کلمه ورته وایو خو بس خولې بند شي کلمه هم نه وایي د پیغمبر علیه السلام د مرګرو سره تشریف یوړو حالات د هغه سازګار نه و تپوس یې وکوې د ده مور پلار شته وی پلار یې وفات شوی دی او مور یې شته وی کوم دی وی بل کور کې ده دنه خفه ده جدا ده پیغمبر علیه السلام راوغوسته وی ته دې خپل بچی نه خفه او وی زه ته خفه یم زما خیال نه ساتي خپله ښځه او خپل بال بچ هغوی ته ښه ګوري او ما ته ښه نه ګوري بس زه خفه یم وی بخښنه ورته وکړې وی نه یې بخم پیغمبر علیه السلام سفارش کوي بوډۍ وی نه یې بخم د دې سفارش څه حیثیت دی سفارش د یو نیک کار د پاره د یو جایز کار د پاره چاته ویل چې دا کار وکړه دا سفارش دی او د دې سفارش حیثیت دار چې دی کې به زور نی په زور به په چا کار نه کوي او که ستا سفارش یې ومنه خدای دې ورسره خو کې که ویې نه منه هم به نه خفه کېږي چې ما سفارش زه مې ونه منم بریره یو صحابیه ده خدا په اصل کې وینځه وه او د دې د خاوند نوم مغیثو د شریعت مسله ده چې یوه وینځه یو سړي ته په نکاح شوي وي د خپل مولا په اجازت باندې چاته په نکاح شي او دې ته بیا ازادي ملو شي مولا وایي چې دا وینځه ما ازاده کړله نو دې له شریعت یو اختیار ورکوي چې دې زوړ خاوند سره پاتې کېدل غواړي او که د ده نه ځان خلاصول غواړي دا اختیار دې وینځې ته ملو شي نو پیغمبر علیه السلام مسله بیان کړله بریرې بیبي ته ویل چې ته اوس ازاده شولې نو ازادۍ نه پس تاله دا اختیار دی چې مغیث په نکاح کې پاتې کېدل غواړي پاتې شو که د ده له نکاح نه ځان وباسي د ده نه ځان ازاد کړه بریرې وې زه ځان ازادول غواړم د سره نور کور نه جوړم اوس د مغیث خو خوښه وه نو هغه به ورته مینت زاري کول چې ما سره نکاح کې پاتې شه زما د نکاح نه ځان مه وباسه هغې ورته نور دې نه خاوند کوم نه مې خوښ د هغه خوښه وه او د دې نه خوښ نو مغیث راغی او پیغمبر علیه السلام ته ورته ووایه چې ما سره نکاح کې پاتې شي نو پیغمبر علیه السلام خو د مغیث درخواست قبول کړ او بریرې ته ویل چې بریرې مغیث سره نکاح کې پاتې شه صحابه کرام ښکلي خلک وو پیغمبر علیه السلام ته وایي
که حکم کې سر په سترګو نکاح کې ورسره پاتې کېږم، که سفارش کې نه مې د خوښ نه پاتې کېږي. پیغمبر علیه السلام نه سفارش کومه حکم نه کومه، وی چې سفارش کې نو نه منم. فکر وکړه پیغمبر علیه السلام سفارش وی نه منم، پیغمبر علیه السلام خفه کېږي نه ګیلم نه کوي. نو سفارش کې زور نه وي، په دباو کار نه وي. یو سوال دی که دې ومنوم او که دې ونه منوم. زمونږ سفارشونه جایز نه دي، دا موږ چې کوم کوو. که خط لیکو نو ورته ولیکو پر زور سفارش کی جاتی ہے، زور پکې کم دی. په شریعت کې په سفارش کې زور نشته، دا پر زور لفظ خط کې مه لیکه. که مخامخ چاته وینا کوې نو دا به ورته نه چې خامخا به یې کوې. ګورې دا خامخا لفظ دې ته کټ کا. دا سوال درته کومه که دې ومنه خدای در سره خو. او د جایز کار سفارش به کې، د ناجایز به کې نه. نو سفارش پیغمبر علیہ السلام کړی دی او بریری ونه منه. نو په سفارش نه منلو څوک دې خفه کېږي نه. صحابي بیمار دی، مور یې وله راوغوسته، پیغمبر علیہ السلام سفارش وکړ، وی دا بچی دې وبخه. وی نه بخم، زه خفه یم. نو اوس پیغمبر علیه السلام له خدای پاک ډېره لویه پویه ورکړې وه، ډېر لوی عقل فکر الله ورکړی و. عقل چې سل حصې شي، یو کم سل حصې الله پاک پیغمبر علیه السلام له ورکړی دی، او دا یوه حصه عقل یې په دې ټوله دنیا تقسیم کړی دی. اوس دا بوډۍ به څنګه رضا کې؟ سفارش کې زور هم نشته، په زور پې سړی بخیم نه. حکمت عملی ورسره څه کوي پیغمبر علیه السلام چې بوډۍ رضا شي؟ پیغمبر علیه السلام هوښیار دی، حکیم دی، د حکمت نه کار اخلي. ملګرو ته یې خشاک راوړی، خشاک یې راوړو، د کټ نه ګیر چاپېره کېښود، بوډۍ ورته ګوري. بوډۍ وایي پیغمبر علیه السلام څه چل کې؟ زما د بچي د کټ نه ګیر چاپېره دی خشاک. وی دا سوځومه که نه؟ وی ولې سوځی؟ دا خو زما بچی دی، زما د زړه قطره ده، دا ولې سوځی؟ وی په قیامت کې به خدای سوځوي په دوزخ کې، چې تی نه بخې نو په جهنم به خدای سوځوي. نو ستا مخکې به لږ د دنیا په اورم. نه نه وی ما بخلی دی. دا د زړه هغه رحم دی، د مور په زړه کې رحم دی. او فورا وی د الله محبوبه ما بخلی دی، زما بچی دی، زه ته خفه ومه، خو چې ته وایې چې په جهنم کې سوځي او زه دلته سوځم، نه مې پې دلته اور پیرزو کېږي او نه مې پې د آخرت اور پیرزو. ما بخلی دی. وی چې څنګه وی چې ما بخلی دی؟ سړي باندې خدای اسانتیا راوسته او کلمې وویله. زنکدن کې ژبه بند وه. نو الله پاک د رحم یو لږه غونډه حصه د مخلوق کې تقسیم کړله، او هغې لږه غونډه حصه باندې ده ټول مخلوق یو بل سره د مهربانۍ کارونه کوي. خصوصا مور او پلار د بچو سره چې دا کم مهرباني کوي، دا د الله د رحم معمولی غونډه حصه ده. مور پلار غواړي چې په دې دنیا کې بچی ته دې همیشه همیشه راحت وي او دا بچی دې خوشحاله وي. ماشوم خړپوسې کوي، په ښه بده پوهېږي نه، نو که دی د اور لمبه وویني، دی په دې نتیجه نه دی خبر چې له اور لمبې ته که نږدې شمه نو سوځم. نو کله کله ماشوم لمبې ته لاس کی، د نغري په غاړه په خړپوسو ورغی او لمبه سره غوندې ښکاره شي، دا سور رنګ درته شوق شوق که ده ورته لاس کو. د لرې نه چې مور ولیده نو مور پې چغه راوباسي، ما وبسوځې. او څنګه چې ماشوم وړی وړی خبره کوي، نو دا مور هم ورته خوله راغونډه کړي، وړی وړی خبرې د ماشومانو په انداز ورته شروع کړي. نو د دغې اور نه یې بچ کوي. او دا زاړه کورونه پخوا چون دی کې دا سوړې ساړې دا زړو دیوالونو کې به هر قسمه موزیر څیزونه، نو که دغې سوړو ساړو ته به نږدې کېده نو ماشوم باندې به اواز وکړي چې مه ورځه، مه ګورې څه به دې وخوري، مار لړم به دې وخوري. نو دا د مور د زړه هغه رحم دی چې ماشوم بچ کوي.
داسې نور خطرناک سیزونه. نو د هر یو خطرناک سیز نه مور او پلار دواړه خپل ماشوم بچ کوي. بیا دا ماشوم که زلمی شي هم د خطرناکو سیزونو نه بچ کوي. نو کله دا بچی یو ډیر لوی غټ افسر ته جوړ شوی وي، خو دا مور پلار چې دي نو دې ته دا خپل بچی ماشوم ښکاري. بچی به د ټرافیک یو ډیر لوی افسري چې د لرې نه ګاډو والو پولیس والو ویني نو سلوټونه ورته کوي. خو دغه غټ افسر بچی چې سار د کور وځي نو مور ورته بچی خیال کوه په جې ځه څه دې خوږ نه کي. دی وخاندي چې زما ساده مور ده وی په جې ځه څه خوږ نه کي. د چا مجال شته چې زما مخکې ګاډې تیز تیر ودرېږي به سلوټ به راته کوي. خو مور مې وایي چې په جې ځه. نو د دې دنیا د مضر څیزونو نه د بچاوي دپاره د مور او د پلار د دواړو په زړه کې دا خبر اوړي روړي چې دا بچی مې د خطرناک څیزونو نه بچ شي. چې څنګه د دنیا د خطرناک څیزونو نه بچ کوي دقه شانتې مور پلار له پکار دي چې د دې ماشوم د آخرت فکر هم وکړي او د آخرت دپاره چې کوم څیزونه مضر دي او کوم خطرناک دي د هغې نه دې هم بچ کړي. ماشوم چې لږ غوندې په ښه بده باندې پوه شي نو دله اسلامي آداب د دین خبرې ورته ښودل پکار دي. دا د ده د بچاوي او د آخرت د ترقۍ ړومبنې هغه پاپل و پل والا دي. څنګه چې د ګوتې نیسي او ګرځئ د ګرځېدو چل ورته ښیي نو آخرت په میدان کې د قدم غشتو دپاره مخکې نه دې ورته کلمې وښیي. د مسلمانۍ چې کومې عقیدې دي هغه عقیدې دې ورته وښیي. ماشوم په اسم نه پوهېږي، ابتدا کې چې دی خدای پیدا کړی دی نو دی مسلمان پیدا کړی دی. کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، هر بچے په فطرت اسلامی پیدا شي. فابواه یهودانه او ینصرانه او یمجسانه، مور او پلار بیا یهودی کی یا عیسائی کی یا مجوسی آتش پرستی کی. نو پیدایشی مسلمان دته اوس د مسلمانۍ لارې ښودل پکار دي. کلمه دې زده کی او لا اله الا الله محمد رسول الله نه پس په دې خپله مورنۍ ژبه کې د ته ویلی شي چې ته چا پیدا کړې؟ زه الله پیدا کړی. دا نور خلک چا پیدا کړي دي؟ دا الله پیدا کړي. دا ځمکه چا پیدا کړه؟ دا الله پیدا کړله. دا اسمان چا پیدا کړی؟ دا الله پیدا کړی. دا وړې خبرې نه دي. ځمکه چا پیدا کړې؟ دا اسمان چا پیدا کړی دی؟ دا تپوسونه په قرآن کې الله کړي دي چې دې غټو کافرونو هم تپوس وکړه. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله. کچر محبوبه ته د خلکو نه تپوس وکړي من خلق السماوات والارض، اسمان او ځمکه چا پیدا کړي دي؟ لیقولن الله، درته به وایي دا الله پیدا کړي دي. دا وړه خبره نه ده. ماشوم ته د اوس نه دا خبره قول غواړي چې دا اسمان ویني دا په خپله نه دی پیدا، دا الله پیدا کړی دی. موږ په دې ځمکه اوسېږو دا په خپله نه ده پیدا، دا الله پیدا کړې ده. زه او ته چا پیدا کړي؟ الله پیدا کړي. ماشوم ډېر نه پوهېږي خو په دې ماشوموالي کې دا خبرې دې زده کړي. د مانځه سبق دې زده کړي، د مانځه طریقه دې زده کړي. او داسې نورې وړې وړې عقیدې مسلمان باندې مونځ فرض دی، کلمه پې فرض ده. او روژه په رمضان کې روجې نیول فرض دي. او چې چاله خدای ډېرې پیسې ورکړي نو بیا په هغې کې څه حصه د خدای په نوم ورکول چې هغې ته زکات وایي، دا فرض دی. او زمونږ پیغمبر علیه السلام چې دی نو په عربو کې او په مکه مکرمه کې پیدا شو او په مدینه منوره کې دفن شوی دی، قبر مبارک هلته. دا خبرې چې د ماشوموالي نه ماشوم زده کړلې د ابتدا نه بس مسلمان روان دی. کله کله داسې وشي چې یو مور پلار د دنیا د ګټې دپاره د دنیا د علم د تعلیم د دې ډېر فکرمند وي، انګلیش میډیم کې داخل کې ابتدا نه به انګریزي زده کي. د انګریزي زده کول څه بده خبره خو نه ده. په دې نیت کې یو بنده انګریزي زده کي
چې زه مسلمان یم او د مسلمانۍ ډېره خبره دی کافرو ته چې انګریز دی دته پته نه لګېږي نه که زه دا انګریزي زده کړم او د خپل دین دا خبرې د انګریزانو ته ورسوم او زه مسلمانان کړم نو دا انګریزي زده رد کومه د هغوی په دفترو کې پې نوکري کومه نو نیت دې خراب کړو انګریزي دې خرابه کړو که ته په دې باندې عربي زده کوې نو ښه دې ونه کړله په دې نیت چې زه پې د خدای د دین خدمت کومه نو انګریزي زده کړه نو انګلیش میډیم کې داخل کې او بیا په انګلیش میډیم کې د مسلمانۍ خبره شته او که نشته دی دا ضروری خبره که ته انګلیش میډیم کې داخله اخلې واخله خو د خپل دین نه به ګوره ځان نه خبره کې نه مدینه منوره کې مولانا سنجان صاحب ووی زه ناست وم نو یو تعلیم یافته څه چې وکیلو وی ما ته وی چې پیغمبر علیه السلام د اکبر باچا زمانه کې پیدا شوی ما ورته چې مسجد نبوي د مدینه منوره ګپ نه لګوه نه مولوي صاحب ګپ نه لګوم رښتیا وایم دا زموږ پیغمبر علیه السلام د اکبر باچا زمانه کې پیدا شوی ما ورته چې ته ښه تعلیم یافته دا خبره ته څنګه کې په ایمان نیم خبر کنه ځکه دنه تپوس کومه ما ورته چې دا دونه سبق دی ما انګلیش میډیم کې سبق ویلو هغې کې خو به یسوع مسیح به راته یادو یسوع مسیح عیسی علیه السلام ته هغوی وایي او د پیغمبر علیه السلام نوم مبارک هم پکې نو نو ما ته څه پته لګي چې دا پیغمبر علیه السلام کله پیدا شو او کوم ځای پیدا شو زه خو نیم خبره ما خو په سکول کې او په کالج کې او په یونیورسټۍ کې سبقونه ویلي دي هغې کې دا ټکي نو نو ځکه تا نه تپوس دا اکبر باچا زمانه کې نو دا اکبر باچا نوم خو ورته وله خو د خپل پیغمبر پته ورته نه لګېدله نه دغه نور میډیم چې دی نو دی د مسلمانۍ نه څوک خبرې نه ته خپل بچې په داسې ځای کې داخل کړه چې هغه ستا د ښکلي دین نه خبر شي که چېرې دی غیر ملکونو ته لاړ شي هغوی ته تپوس کړي دی به څه جواب کوي دا غیر دین والا هغوی د خپل دین دومره معلومات کړي وي چې زمونږ یو عام سړي سره خبرې اترې شروع کړي او هغوی نه بیا د قرآن په باره کې تپوس وکړي نو زمونږ مسلمان ورته چپ پاتې شي هغه غیر دین والا د خپل دین نمځان خبر کړي او څه ناسې زمونږ د دین نمځان خبر کړي او په مسلمان سوال وکړي نو دی ورته خاموش شي دا د افسوس مقام دی چې مور پلار خپل بچي د خپل دین نه ناواقفه ساتلي دي قو انفسکم و اهلیکم نارا ځانم د اور نه بچ کا او د خپل اهل و عیال د خپل بچي دی هم د اور نه بچ کا نو د اور نه بچ کېدل دا په څه باندې کېږي د خپل دین نه خبردار کا د دین معلومات ورته ورکا عقیدې د مسلمانۍ ورته وښیه د دین په کارونو باندې اموخته عادت ولا ورکا نو دا بچی به د اور نه بچ شي د جهنم نه به بچ شي د ده به دنیا هم خوي داسې نه ده چې کني یو بنده دی هغه خپل بچی د دین نه خبر کو د دنیا نه نه دی خبر کړي او دا بچی د دین د زده کړې د لاسه د لوږې مړ شو د لوږې به نه مري د رزق ذمه الله اغشتې ده وما من دابة في الارض الا على الله رزقها پس مکه هر یو جاندار چې انسان دی او که د انسان نه غیر بل جاندار مخلوق دی رزق یې په الله دی د رزق نه به چرم نه پاتې کېږي بلکې چا چې د دین زده کړه کړې ده او د دین خدمت کې لګېدلی وي د ډېرو دنیادارو نه الله ښه ساتي د دنیا په لحاظ باندې یو سړی به ډېره ترقي به یې کړې ډېره لویه تنخواه به اخلي او بل طرف ته د دین یو خادم چې هغه به د دنیا ډېر علم یې نه دی کړی د دنیا نوکري قدرې به ورته نه میلاو شوې خو د لویو لویو پوسټونو والا نه به الله پاک ښه ساتي نو د رزق په باره کې د څوک فکرمند کېږي نه چې بچي مې د دنیا ډیګري حاصله کړې نه ده نو دی به څه کوي اکثر دا ړانده او دا شل ګډ چې د دنیا په لحاظ باندې میډیکل انفټ دي او دین ته راولي او دې دین زده کړي نو دنه د سرو دانه ته جوړه شي د ډېرو روغو خلکو نه هغه بیا د دنیا په لحاظ هم وړاندې وي او د دین په لحاظ خو به ځکه وړاندې چې د دین زده کړه یې کړې وي
خو شرط پکې اخلاص دی که دین دې مزده که او اخلاص درکې نو د دنیا ارادې دې په زړه کې راوستې نو خسرت دنیا والآخره دنیا خو دې ګټلې نه ده او دین دې په ریاکارۍ او په خراب نیت باندې برباد کړ نیت صفا د الله د رضا لپاره نو د دین زده کړې والا په اخلاص باندې چې زده کړه کړي دې د ډېرو خلکو نه خدای پاک ښه ساتي نو قو انفسکم و اهلیکم نارا الله فرمایي ځانم بچ کې د اور نه و اهلیکم دا خپل ما تحت دا اهل و عیال دوی هم د اور نه بچ کې هر د ګناه کار دا اور دی د ګناه کارونه اور دی نه که خپل ځان بچ کول غواړې خپل بچی خپل اهل و عیال بچ کول غواړې د ګناه د کار نه ځانم بچ که دویم بچ که منې شه چې منې شو د اور نه بچ شو الله دې زمونږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي د ګناهونو نه د خدای ټول بچ کړي د جنت د خدای ټول لایق کړي او د دوزخ نه د خدای ټول بچ کړي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين